که غواړې چې په مخ کې دې نور راسي، که غواړې چې صحت دې هم برابر وي او د نظر څخه هم محفوظه سي، د بد نظر څخه هم محفوظه سي، نو یو تحفه در کوم، یو عمل درته ښیم. دې په برکت سره به الله رب العزت ستا په مخ کې نور راولي چې خلک درته وګوري. که چیرې څوک تا نظر کول وغواړي هغه به د نظره هم نه کړي. یو داسې عمل، یو داسې وظیفه چې ډېر خلک د دې څخه فایده اخیستې ده. نو دغه ویډیو د ثواب په خاطر باندې ضرور مخته در سره شیر کړي. چې کله د هندارې یعنې د شیشې و مخې ته ودرېدې، دا خپل مخ دې پکې ولیدو، نو دغه یوه کلمه خالد 3 وارې ووایه. هغه د سکرین باندې هم درته ولیکم، ډېره اسانه ده. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. په اخلاص سره 3 وارې ووایه. هره ورځ دا عمل کوه، بیا به ته ګورې چې ستا په مخ کې څومره نور دی او تا ته به نظر هم نه لګېږي.